बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन नेक हिलो एहतरामात में उमरई दरोग सेहत पे हिला मुयू ज़मंग द नन द दर्स मौजू दा द अदब मौज़ूआत यानी हाँ कोम मौज़ूआत दी पे अदब के कारवले कीगी या पे अदब के लुकुम मौज़ूआत कार अखिस्तल कीगी। दा याद साथई चे अदब په ژوند پورې اړه لري. ادب په ژوند پورې اړه لري او ژوند ډېر اړخونه لري. له همدې امله ویلی شو چې ادب هم ډېر اړخونه لري، یعنې لکه څنګه چې ژوند ډېر اړخونه لري په همدې ترتیب ادب هم ډېر اړخونه لري او د ژوند هره برخه هره پیښه د ادب موضوع ګڼل کېږي. د ژوند هره برخه هره پیښه د ادب لپاره یو موضوع ګڼل کېږي. خو بیا هم د ادب څېړونکو لخوا نه د ادب موضوعات په لنډ ډول باندې 5 دانې ښودل شوي دي. اول ذاتی یا خپل تجربې، یعنی یو ادیب یا یو لیکوال خپل شخصي ژوند او خپل شخصي تجربې په ادب کې رانغاړي. دوهم انسانی تجربې، د ادب موضوع دوهمه هغه انسانی تجربې دي، هغه تجربې چې د ټول بشر یا د ټول انسانی نوع د انسان د تجربو پورې اړه لري. دریمه برخه یې هغه ټولنیزې او اجتماعي تجربې دي، یعنی د ټولنې په ګډو او عمومي تجربو پورې دا اړه لري. څلورمه موضوع د ادب هغه په مادي نړۍ پورې اړوند تجربې دي، مادي نړۍ پورې اړوند تجربې، هغه چې په طبیعت او خارجي نړۍ پورې کوم شی شاملېږي. او پنځمه خبره چې دا په ادب پورې اړوند تجربې دي، پنځمه موضوع یې په ادب پورې اړوند تجربې دي. په هغو کې ادیب یوازې د خپل فن هنر بشپړتابه ته ګوري یا د خپل هنر پرمختیا او لوړتیا په پام کې نیسي. یعنی په لنډ ډول داسې ویلی شو چې ادب په خپله د ادیب د ټولنې او نړۍ د نورو افرادو د تجربو نچوړ او خلاصه ده. ادب د ادیب او د ټولنې همدارنګه د ټولنې د افرادو د تجربو نچوړ او خلاصه ده. دغه تجربې په اصل کې مړې پیښې دي، مړې شوي دي، خو د انسان په ذهن کې پرتی وي. دا مړې پیښې دي چې د انسان په ذهن کې پرتی وي، بیا د یو ادیب په وسیله هغوی ته ژوند ورکول کېږي او په مختلفو لفظونو په مختلفو په شعر او نثر طریقه باندې راښکاره کوي. اوله موضوع چې د ادیب ذاتی یا خپلې تجربې دي، په دې کې ادیب د خپلو ذاتی یا شخصي جذباتو څرګندونه کوي. یا داسې ویلی شو چې ادیب په دې ډول ادب کې د خپل ذهن او جذباتو داخلي نړۍ تصویروي. د دې ډول تخلیق شوی ادب غوره مثالونه عشقیه شعرونه یا عشقیه نثر، صوفیانه شاعري، مرثیه لیکنه ده. د اوسنیو ادب څېړونکو په نظر باندې په ادب کې مهمه دا ده چې د ادیب له خپلې ذاتي نړۍ څخه بهر چاپیریال ته هم لږ نظر واچوي، چاپیریال ته هم راوځي او د خپل د ادب نظر ساحه پراخه کړي، له ځانه بهر د ټولنې او د نړۍ ترجماني وکړي. له توجه نه مو ډېره مننه او تر راتلونکي ویډیو پورې له موږ سره پاتې شئ. زموږ د یوټیوب چینل در سره هم سبسکرایب